نو زما خپل ځاني دریځ دا و له ډېر پخوا نه چې کیدای شي تاسو زما په پاڼه کې دا وهم لولئ چې همیشه زما وړاندیز دا و بډیالو ته چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره نیغې خبرې وکړي، مستقیمه خبرې وکړي، د دې په ځای چې په مابین کې بل څوک راولي. نو هغه ښه شو چې هغه پړاو ته موږ راورسېدلو. خو دا چې دننه څه کېږي، یوه ستونزه د دغو خبرو دا ده چې دوی هر څه د پردې تر شا کوي او ډېر څه څرګندوي نه. نو موږ په واقعي ډول باندې داسې څرګنده پوهه د دوی د خبرو نه لرو چې دوی څه شی کوي او څه غواړي. نو دا هغه معما ده چې موږ یې دې ته هڅولي یو چې موږ دا درېمګړیتوب وکړو چې په دې هم پوه شو چې دوی څه غواړي او هغه څه وایي. موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ جوړجاړی وکړو که نه. لیوال صاحب، ډېری سیاستپوهانو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران حتی د پخواني ولسمشر حامد کرزي صاحب پورې مینه لري ډېره زیاته لنډمهال حکومت ته. ولې دوی لنډمهال حکومت د دې ستونزې د حل لاره بولي؟ نو ښه به دا وي چې دا پوښتنه د دوی نه مستقیمه کړې وای. خو زه دومره ویلی شم چې که لنډمهاله حکومت غوره وای نو دوی ولې په خپل وخت کې دا نه غوښتل. دا باید دوی نه پوښتنه وشي چې په هغه وخت کې ولې لنډمهاله حکومت غوښتنه نه وه او نن ولې ده. خو یو ستونزې ته اشاره ډېره مهمه ده چې ولس په دې ټکي باندې باید پوه شي. هر هغه څوک چې لنډمهاله حکومت غواړي، د دې مطلب دا ده چې دی سیستم ته ژمن نه دی. دی سیستم نه غواړي چې سم شي، دی نه غواړي چې سمون راشي، دی غواړي چې بس شیان بدل شي. زه سیاستوال په دوه ډولونو ویشم. یو هغه چې بدلونپال زه ورته وایم یا انقلابیون، یو هغه سمونپال اصلاح غوښتونکي. زه خپله د اصلاح غوښتونکو سیاستوال یم. تاسو وینئ کیدای شي تاسو له ډېر پخوا نه ما پېژنئ چې موږ د بدلونپالو برخه نه کېږو. ترمنه زه د بدلونپالو برخه نه یم شوی. هڅه کوم چې په خپل توان مې څومره وي او د ملګرو په توان د حالاتو د وخت نه په استفادې باندې موږ څنګه کولی شو چې سمون او بدلون راولو، خو د سمون به تر شا نه بدلون. نو دوی اکثر کوشش کوي دغه حوصله د سمون راوستو دوی سره نه وي، د سیستم جوړولو دوی سره نه وي. کنې دوی خو موقع درلوده په ځانګړي ډول باندې تاسو د پخواني ولسمشر نوم واخیسته، د دوی سره خو دومره اوږده موده د سیستم جوړولو دپاره وه چې دوی په هغه کې بشپړ نابریالي وو. او دغه نننی حکومت هم تر ډېره د دوی د حکومتولۍ تسلسل دی، د هغه پایله ده. نو بیا دا یې څنګه کولی شي چې دا وکړي؟ دا خو یو ډول خپله نابریا یا ناکامي په خپله منل دي. نو دوی چې د خپله ناکامي منل نور باید له سیاست نه بیخي یوې خواته کېني. زما ورته مشوره دا ده چې دوی اوس باید تر د مشورې تر حده پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي او د نورو افغانانو سره چې ناخوالې تکرار نه شي. یو شی چې ډېر مهم دی او زه غواړم هغه ته اشاره وکړم، افغانستان یو ډېره ښه واره یا ډېر ښه چانس یا موقع لاسته راوړه او هغه په دغه دوران کې دلته د اروپایي او د امریکایي ډېری هېوادونو راتګ و دلته. په هغه کې ډېری هېوادونه وو چې ځینې تر 500-250 پورې نومونه اخلي. نو په دغو 250 کې نو که موږ په واقعي ډول حساب وکړو نو دغه 250 ټول خو هم داسې نه وو چې دوی د خامخا زموږ شتمنیو ته غله وو یا د دوی موږ سره یو ډول مخالفت درلوده. که داسې وانګیرو چې د دغو نیمو دغه منفي صفات درلودل، خو دا نیم نور خو به داسې مو چې دوی پکې بېلوري وي، زموږ سره یو څه همدردي ولري، بلکې مرستې هم په ډېرو برخو کې کولې. نو زما په نظر د تېرو سیاستوالو هغه ناوړتیا دلته راڅرګندېږي چې دوی ونه توانېدل
چې دغه نیم چې یا بېلوري وو یا د دوی ملګري وو وتوانېږي چې هغه نیم نور چې د دوی په مخالفت کې وو دوی وکاروي او د هغو سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د هېواد په ګټه وي. نو دوی ته زما واقعي په څرګند ډول دا هیله ده او غوښتنه مې ده ترې چې دوی باید په سیاست کې نور میدان پرېږدي او موږ ته یا نورو ځوانانو ته چې موږ وکولی شو چې دغه مسله حل کړو، دوی باید موږ ته هغه ناخوالی چې دوی ترسره کړي دي هغه په وخت راسره شریک کړي چې موږ د هغو ښکار نه شو. مهرباني دا د لنډمهال حکومت په سلسله کې د عمران خان څرګندونو هم نورې مسلې نورې اندېښنې او تشویشونه یې رامنځته کړل. ځینې انګېرنې داسې دي چې تر هغې وروسته هم په حکومت کې او هم په سیاستوالو کې اندېښنې او تشویشونه زیات شوي دي چې ګنې امریکا به د پاکستان سره د پردې تر شا د طالبانو په موافقې داسې یوه هوکړه کړې وي چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت راشي. دغه احتمال څومره تاسې پیاوړی بولئ؟ کله چې د افغانانو دغه خبره چې دوی پاکستان یو څوک جوړوي نو ما ته اوس هم خندا راغله او دا ما ته واقعي د خندا وړ خبره ده. ټول افغانان په دې خبره باندې پوه دي او تاریخ په دې باندې شاهد دی او ګواه دی چې داسې نه دي شوي چې له هغې خوا نه دلته څه راغلي وي. یعنی د پنجاب یا د سند د خوا نه د کوم حکومت کابل ته راغلی وي، بلکې هغه تېر لنډمهالې د مجاهدینو حکومت هم که څوک داسې انګیري چې هغه دغو خلکو راویستلی وو، دا د دوی بله یوه ناپوهي ده چې دا انګیري چې دلته پاکستانیانو حکومت جوړ کړی وو، یا تر دې پورې چې طالبان راتګ دوی داسې ګڼي چې دا پاکستان جوړ کړي، دا هم زموږ بله ناپوهي ده. دغه مسله اوس په دې ورځو کې داسې انګېرنې شته دي چې د امریکې او د افغانستان اړیکې لا هم کړکېچنولی شي. د عبدالله محب مسلې ته که بیرته راشو، د محب اندېښنه هم دا وه چې کیدای شي هلته د لنډمهال حکومت په سر خبرې وشي چې هغه بیا دلته په دننه په حکومت او حکومت نه د باندې په سیاستوالو کې مختلف غبرګونونه درلودل. مثال ډاکټر عبدالله وایي چې د افغانستان او امریکې اړیکې شخصي نه دي چې څوک یې د شخصي ګټو پر بنا باندې ورنګوي. دا د دواړو هیوادونو ملتونو اړیکې دي. معنا یې دا ده چې مخالفت ښیي د عبدالله محب د څرګندونو سره. دغسې چې په ټوله کې له هرې خوا نه تبصرې پر یوې موضوع باندې کیږي، دا په رښتیا سره څومره تاثیر کوي پر سیاسي وضع او پر ذهنیتونو باندې؟ نو د کابل د حکومت چارواکي چې تاسو نومونه اخلی که دوی بریالي وي خو باید دې حالت ته نه وي تللي. اوس یو ټکی باید بل هم ډېر څرګنده باندې ووایو، که موږ یو لنډمهالي حکومت ته ځو نو دا به هغه لنډمهالي حکومت نه وي چې تاسو یې د تېر شوروي اتحاد نه وروستو اټکل کوئ. کیدای شي داسې یو لنډمهالي مشرتابه باندې موږ دغه نمایندان لا دې ته ورسېږو چې ښه صحیح دی یو څوک دې کیني، ځکه چې اوسنی حکومت رڼو ټاکنو ته ژمن نه دی، سیستم دوی نشي چلوی، د هېواد اقتصاد یې خراب کړ، له هغه ملګرو سره چې د دوی ستراتیژیک ملګري وو له هغو سره یې حالت خراب دی، هغوی د دوی نور مرسته نه کوي. هغه د تاسو وکتل چې اوس د ملګرو ملتونو یو نما چې د افغانستان لپاره سیاسي ماموریت ترسره کوه هغه هم رالاند شو، 6 میاشتې دوی نور د تمدید لپاره خبره وکړه. نو دغه ټول د دوی ناکامۍ دي. زما خو د دوی نه هیله دا ده چې دوی باید خپلې ناکامۍ حکومت ومني او په واقعي ډول باندې نور زموږ سره همکاري وکړي او موږ په ګډه باندې سیستم جوړ کړو چې څو هېواد له دغه انزوا او له دغه حالت نه وباسو. د دوی کافي خپله 18 کلنه تجربه وکړه او د دې نه نور ډېرې زیاتې تجربې وخت نشته دی چې دوی نور تجربه وکړي. د رښتینې سولې د عملي کېدو لپاره د کومو شیانو نه باید حکومت تیر شي، کومو شیانو نه طالبان تیر شي، امریکا د چشي نه تیر شي او دغه مخالف سیاستوال د چشي نه باید تیر شي؟
د دې لپاره چې موږ واقعي سوله افغانستان ته راوړو باید موږ ټول عدالت ته ژمن شو، یعنی د بې عدالتۍ نه لاس واخلو. که په دغه حکومت کې بې عدالتۍ نه وي نو دغه جګړه اوږدېده نه. تاسو کتل چې متحده ایالات دلته راغلل، د طالبانو خوځښت یا دوی مات کړي یا هغوی دا ومنله، خو دا موږ نشو کولی. دا خلک راغلل کېدای شي دوی هېواد جوړ کړي او هېواد ته پرمختګ راشي. یو څو کاله هر څه سم وه، هر څه کېدل، هر څه ښه روان وو. ورو ورو بیا چې د دغه حکومت له لاسه بې عدالتۍ زیاتې شولې نو خلک حتی د محکمې دپاره که اوس زموږ د حکومت محکمې ته یو څوک راځي یو پرېکړه له فساد له ډیري د وجې نه چې وخت ډېر اخلي او ستونزې ډېرې ولاړوي، خلک هغه ساري محکمو ته ځي په کلیو کې. دا خو تاسو هم اورېدلي وي. نو دا یو حقیقت دی چې باید موږ یې ومنو. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې سره راغونډوو یې. که موږ هغه ټول لوري عدالت ته غاړه کېنږدو نو د ستونزې هواری مشکل دی. اوس هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي چې دی څومره کولی شي چې واقعي سمون راولي او ستونزه اوږده نه کړي. که ستونزه اوږدوي کېدای شي یو ګام ډېر وړوکی ټولګه د خلکو ترېنه برخمنه شي، خو ډېری خلک ترېنه ځورېږي، د افغانستان ولس ترېنه ځورېږي. دغه اوس چې موږ تاسو خبره کوو د هېواد اقتصاد ډېر سخت خراب دی، د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د تیر حکومت ویل کېدل چې د خوارځواکۍ یا د فقر د کرښې نه لاندې 10% خلک ژوند کوي، اوس دغه کېدای شي 50-60 وي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې باید نور موږ سیاستوال په ځانګړي ډول مشران او څوک چې په دغه مخالفتونو کې اخته دي دې ته سر ټیټ کړي چې موږ باید هر یو په خپل ګریوان کې وګورو، عدالت ته غاړه کېږدو. د تاسو پوښتنې ته چې بیرته راشم چې څه شی نه حکومت تیر شي، څه شی نه طالب تیر شي او څه شی نه امریکا تیر شي. د حکومت تر ټولو غټه ادعا دا ده چې موږ د 18 کلو خوارۍ باید صفر نشي. نو زه خو دوی ته وایم چې تاسو کومې لاسته راوړنې په کومه لاسته راوړنه تاسو خبرې کوئ. نو د دې نه بیخي دوی باید تیر شي چې د 18 کلونو په لاسته راوړنو خبرې کوي، ځکه چې دلته ډېرې بې عدالتۍ شوي دي. په لکونو خلک شهیدان شوي، بې کوره شوي، یتیمان شوي، معیوب شوي. نو که هغې تناسب ته وګورو نو د نړۍ هیڅ داسې هېواد به نه وي چې تاسو ته د عدالت خبره وکړي یا تاسو ته د پرمختګ خبره درکړي یا تاسو ته د پرمختګ سرټیفیکیټ درکړو. نو د 18 کلونو خبرې په ځای پرېږدو. له دې نه مخکې چې څه کولی شو حکومت باید په دې خبره وکړي چې موږ مخکې څنګه کولی شو چې د شخړې نه ځان ورکړو. د بړیانو یا مخالفینو طالبانو لپاره هم همدا وړاندیز دی چې دوی دې هم زوړ د امارت خوبونه نه ویني، هغه هسې نشي کېدی. نو هغه کار به ممکن نه وي، شونی به هم نه وي. کېدای شي که دوی وغواړي د افغانستان خلک یې ونه غواړي، که د افغانستان خلک یې وغواړي کېدای شي سیمې یې ونه غواړي، که سیمې وغواړي کېدای شي بیا نړۍ ونه غواړي. نو یو بل ناورین به ځان ته او هغه ته د افغانستان خلکو ته وزېږوي. همداسې د امریکا حکومت هم باید د دغو 18 کلونه زده کړه کړې وي. کافي خلک یې دلته مړه شول، اقتصاد خراب شو. هغه د حتی داسې څرګندونې کېږي چې کېدای شي متحده ایالات په اقتصاد کې تر چین دویم شي، نور هم ښکته لاړ شي. نو دغه ټول د دغو بېځایه جګړو، بېځایه تګلارو یا بېځایه ماموریتونو پایله ده چې هلته اوس راوځي. نو دوی درې واړه لوري باید د دغو خبرو نه زده کړه وکړي او یو هغه ته جوړجاړي ته سره ورسېږي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. مهرباني که د ولسمشۍ د یو نومان په توګه درنه پوښتنه وکړم چې څومره ډاډ لرئ چې راتلونکې ټاکنې به ټولو نمایندانو ته د منلو وړ وي؟ دا ډېر مهم سوال دی. زما په لومړنۍ بیانیه کې چې زه ولسمشرۍ ته ودرېدم، زما اخري د بیانیې 2 بندونه چې اوس هم زما په پاڼه کې پراته دي دا وو
چې ما د ولس نه د نمایندانو نه د حکومت نه د نړیوالې ټولنې نه د ګردو نه وغوښتل چې تاسو ونه توانېدئ سره له دې چې نږدې شاوخوا 100 میلیارده افغانۍ مو خرڅې کړلې نو ونه توانېدئ چې یو سیستم رامنځته کړئ. زموږ لپاره دا ډېره مهمه ده دغه نمایندان چې اوس موږ د دې کمیشنرانو په ټاکلو کې هم تاسو ولیدئ موږ شامل شو. زموږ لپاره دوهم کار دا مهم دی چې موږ په ګډه کینو د حکومت سره په یو سیستم باندې کار وکړو چې روڼتیا منځته راوړي. نو د هغو رڼو ټاکنو په پایله کې که هر څوک ولسمشر شو زما یقین دی چې هغه ولس ته د منلو وړ دی او ولس به هغه مني. یو شی چې زه غواړم خپل ولس ته ووایم یعنې بخښنه غواړم د ټاکنو د روڼتیا لپاره تاسې امکانات یا زمینی مساعدې بولئ شته زمینې ورته؟ بالکل شته دی. د بېلګې په ډول دلته خبره اوس موږ دا وکړله چې زه ورته کسبن پېژندنه یا بایومټریک ویل کېږي چې موږ به راتلونکې ټاکنې په دې کوو. نو کمیسیون ته ولس ته نړیوالو ته ما لیکونه لیږلي دي که دوی د سیستم جوړولو وړتیا نه لري. زه تیر ځل هم ولسمشر ته نماینده وم، له تیر ځله دا ما درکړې وه او د یو کمپیوټر د پروګرامر په حیث تاسو ته څرګند وي چې زه یم. نو ما یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه زه دوی ته وړیا ورکولو ته تیار یم او دوی هېڅ هغه دپاره د دې سیستم خبره ما هم اورېدلې ده او کیدای شي هیوادوالو هم اورېدلې وي خو دومره پې هغه نه وي یعنې دومره د ټولو سر پې خلاص نه وي. که لږ توضیح ورکوي امکانات یې شته؟ ډېر زیات موږ وړتیا لرو بلکې په دې باندې ما یو 14 مخه مقاله هم لیکلې زما په پاڼه کې پرته ده. سره له دې چې زه خپلې وړتیاوې په دې میز باندې پرېږدم موږ په حکومت کې دننه دا وړتیا لرو. د حکومت د پاسپورټ په پروژه کې دا وړتیا دولت لاسته راوړې ده. ورسره دوی د کورنۍ چارو په وزارت کې دا اوس چې تاسو ګوته لګوئ او د دوی کریمینل تخنیک نیم په نوم باندې څه شی دی او هغه مو ټول ریکارډ راوباسي هلته دا شته. په مخابراتو وزارت کې دوی د تذکرو پروژه سامانونه ټول د هغه چاپېریال چې په کار دی انفراستراکچر هغه هلته پروت دی. تخنیکي وړتیا دوی سره هم شته خو اراده چې ورسره نشته نه کوي نو تیر ځل یې ونه کړه. اوس خبره د دې ده چې د دې لپاره یو سافټویر پروګرام یا نرمافزار پکار دی. هغه که د بازار نه اخلي کېدای شي 10 میلیونه 20 میلیونه تر 10 میلیونه تر سیستم او تر کمپنۍ پورې وي دومره قیمت لري. دغه ته موږ تیار یو چې دا وړیا ورکړو. بیا مو دوی ته دا هم ویلي دي که تاسو داسې فکر کوئ چې زموږ سیستم به د دې وړتیا نه لري تاسو د سیستم ځانګړتیاوې یا مشخصات جوړ کړئ موږ هغه سیستم تاسو ته په هغه ځانګړتیا وعیاروو. موږ دا سیستم کې دومره وړتیا دا اوس ځای په ځای کړې ده چې ته موږ کولی شو د افغانستان یو سړی د خپل عکس په مرسته باندې ځان په دې سیستم کې رجسټر کړي او موږ بېلګې په ډول زه ورته ښودی شم چې موږ ته 90 سلنه دا امکانات شته چې تاسو بیا نشئ کولی چې ځان چې بیا رایه ورکړئ بیا ځان رجسټر کړئ یا رایه ورکړئ. حکومت یا اړوندو ارګانونو مثال ټولټاکنو کمیسیون سره دا خبره شریکه کړې ده؟ ډېر ښه والی دا شو چې دغه کمیشنران دلته راغلل دغه مقاله ما اکثرو ته ورکړه اکثرو ته مې دا توضیح کړه دوی ته مې تشریح کړه. حتی ځینو نه مې دا پوښتنه کوله چې که داسې یو حالت راځي چې یو افغان تاسو ته وړیا دا سافټویر درکوي او بل یو څوک د مرستې په نوم یا د پیسو په نوم باندې درته درکوي چې تاسو بل چا نه واخلئ نو تاسو به څه کوئ؟ جالب دا وایي چې ځینو به وي چې بالکل چې افغانۍ راکړي ولې موږ دا نشو کوی. دا خو د ویاړ ځای دی چې د خپل هېواد وي او خپله خبره وي او سره زه دا نه وایم چې زموږ کمپنۍ دا وړتیا لري. زما یقین دی چې په افغانستان کې ډېرې داسې نورې کمپنیو د سافټویر شته چې هغه دا وړتیا لري دا کار وکړي. خو زموږ یوه ستونزه چې په حکومت کې له پخوا نه موجوده وه هغه دا وایي چې موږ خپل خلک نظره غورځولي دي او هغو ته پاملرنه نه کوي ځکه نن په دغه حالت کې
مهرباني لیوال صاحب مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله